د کابل کندهار دغه لویې لار چې د هیواد د مهمو ترانزیټي لارو څخه ګڼل کیږي د اسلامي امارت تر واکمنېدو دمخه د بار وړونکو موټرو زیات وزن او نامنیو کند او کفر کړې وه. اوس نه یوازې رغول کیږي بلکې د دې ترڅنګ یې د ساتنې لپاره د غزني ښار اړوند ناني سیمه کې د وزن کنټرول تله جوړه او عملا عیاره شوه. چارواکي وایي دا اقدام یې د دې لویې لارې د بیا ویجاړېدو لپاره وکړ. زیاتوي نورو سیمو کې هم د دې سوداګریزې لویې لارې د ساتنې په موخه د وزن کنټرول تلې جوړوي. نو د بیا د خرابې د مخنیوي لپاره موږ دغه ترازو وعده کړې وه. نو هغه ترازو الحمدلله چې نن افتتاح وسوه د جناب والي صاحب په حضور کې او د مستوفي صاحب په حضور کې. نو پاینده کې به انشاءالله موږ دا خبر استال نور ترازوګان یو ترازو د موږ د یک په لار کې ده چې هغه به انشاءالله په نږدې وخت کې فعاله شي او یو بل ترازو ته چې دغه خو دوه ترازو نورو ته موږ ضرورت لرو خو یو ترازو سیاست ضرورت ته ورته هغه موږ غواړو چې د غزني د روضې طرف ته نصب شي څو دغه د لارې پوره حفاظت وشي او لار له تخریبه وساتلی شي. ګټه یې دا ده چې د عمومي لارې لکه مخکې مصطفی صاحب خبره وکړه چې د عمومي لارې شروع دي له کابل نه تر قندهاره پورې. نو د سړک د ساتنې په خاطر باندې چې وزن به هغه وزن چې فواید عامې د وزارت لخوا نه کوم معلوم وزن ده له هغه وزن نه به زیات کچه موټر چې نه راباروي. یوه ګټه یې دغه ده. دویمه ګټه یې دا ده چې عواید هغه زموږ مستفید ته ورځ په ورځ به انشاءالله زیاتېږي. همداشان د غزني اوسیدونکي او د کابل کندهار د لویې لارې مسافر وایي تیرو کلونو کې د دې لویې لارې زیاته برخه بار وړونکو موټرو ویجاړه کړې وه. دوی وایي که د موټرو وزن کنټرول شي د سړک د بیا ورانېدو مخنیوی به ورسره وشي. دې سړک باندې له امارات څخه موږ ډېر خوشحاله یو چې دا سړک له کابل تر کندهاره جوړېږي. یو څه جوړ شوی ده د غزني په ولایت کې او بل دوهم دا تله جوړه شوې ده. له دې تله به ډېره فایده وکړي دې سړک ته ځکه زیاتره وخت دا زوړ سړک چې ولو دې تلې خراب کړی و. بار وړونکي موټر غټ موټر به ډېر بار راباراوه. اوس انشاءالله امارت چې موږ دا غوښتنه کوو چې دغه سړک باندې دا ډېر بار له موټرو سره راپرې نه دي نو زموږ دا سړک نه خرابېږي ځکه دا ډېر غټ سړک ده. باید ویل شي چې د غزني ښار څخه بیا د دې ولایت تر مکور ولسوالۍ پورې د کابل کندهار د لویې لارې 6.9 کیلومتره برخې د رغېدو کارونه 28 کیلومتره مخته تللي دي او پاتې لار به په راتلونکي کال کې ورغول شي.